أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرہ درېمه سپارہ آیت نمبر 278 الله سبحانه وتعالى فرمائے یا ایها الذين آمنوا اے د ایمان خاوندانو اتقوا الله ويرګه د الله نه وزرو پرېګ دوی ما بقيه من الربا هغه چې کوم پاتې وي سودو د خلکو په ذمہ ان کنتم مؤمنین کې چېرې تاسو ایمان والا فإن لم تفعلوا پس که چېرې دا کار تاسو نه کړو فأذنوا نو پس تاسو ته اعلان دی بحرب من الله ورسوله په جنگ کولو د الله او د الله د رسول له طرف نه د جنگ اعلان دی د الله د رسول له طرف نه که چېرې تاسو د سنت قرار نشوي وان توبتم که چېرې تاسو توبه وباسله فلکم رؤوس اموالکم پس تاسو دپاره اصل د مالونو دي چې کومې پیسې تاسو ورکړي هغه ته واخلئ خو سیوانه لا تظلمون تاسو به ظلم نه کوئ په چا باندې ولا تظلمون او نه به ظلم کیږي په تاسو باندې وان کان ذو عسرة که چېرې دغه کس د قرضداري وي لا تنګ دسته فنظرة پس دته مهلت ورکولی کیږي الی میسر مالدارۍ پورې یعنې چې هغه سره پیسې وشي وان تصدقوا که چېرې پرېږدی ورته خیر صدقه پې وکئ او معافي کوي وطن خیر لکم ډیره غوره ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهیږئ واتقوا یریږئ یوما د هغه ورځې نه ترجعون فیه چې تاسو واپس کیږئ په هغې کې الی الله ته ثم توفا بیا پوره بدله ورکولی کېږي کل نفس هر یو کس ته ما کسبت چې کوم اعمال یې کړي وي وهم لا یظلمون او دوی باندې به ظلم زیاتې نه کولی کېږي یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو اذا تداینتم بدین هر کله چې تاسو د یو بل سره د اخیستلو خرڅولو معامله کوئ د قرضو الی اجل مسمى تر یو نیټې مقررې پورې فاکتبوه هغه ولیکئ ولیکتبوا او دې لیکي بینکم ستاسو منځ کې کاتب لیکونکی بالعدل په انصاف سره ولا یأبه کاتب او انکار دې نه کوي لیکونکی ان یکتب دا چې ولیکي کما علمه الله لکه څرنګه چې دته الله پوهه ورکړې ده دغه لیکلو فلیکتب پس دې ولیکي وليملل الذي او املا دې وکړي هغه کس علیه الحق چې په هغه باندې قرض دی دغه پیسې دي وليتق الله او دې یریږي د الله نه ربه چې رب دی ولا يبخس منه شيئا او هغې نه دې څه شی نه کموي فإن كان الذي پس په هغه کس باندې چې علیه الحق په هغه باندې حق دی سفیها دغه کس دی نه پوهېږي قمقله دی ماشوم دی یا مطلب داری دیوانه دی او ضعیفا یا کمزور دی او لا یستطیع یا دی وس او طاقت نه لري ایمل چې املاو کی او دا خپل خبره بیان کی هو دا کس نو فلیملل پس املا دیو کی ولیه د رشتہ دار او د ولی بالعدل په انصاف سره واستشهدوا شهیدین او گواهان اونیسه دو گواهان من رجالکم پتاسو کې سړي فإن لم يكونا رجلين پس که چېرې نه وي دوه سړي نو فرجلن پس یو سړی او امرأتان دوه زنانه دي ګواهي وکړي ممن ترضون هغه چې تاسو په چا باندې خوشحاله یې من الشهداء د ګواهانو نه ان تضل احداهما دا که چېرې هېر شي په دغه دوو زنانو کې د یوې زنانه نه فتذکرن پس وریاد به یې کړي ورته احداهما الاخرى دغه بله زنانه ولا يأبه الشهداء انکار دې نه کوي دغه ګواهان اذا ما دعو هر کله چې دي راوبللی شي د ګواهۍ دپاره ولا تسأموا او تاسو سستي مه کوئ ان تکتبوه دا چې ولیکئ صغیرا که وړه معامله وي او کبیرا یا غټه معامله وي الی اجله یوې نیټې پورې ذلکم دا خبره چې لا اقسط عند الله ډېره مناسب ده د الله په نسبت باندې واقوم ډېره زیاته مضبوطه را للشهادت دپاره د ګواهۍ وادنا ډېره زیاته نږدې ده مناسب ده الله ترتابو دا چې تاسو په شک کې پرې نه وځئ الا ان تکونه مگر که چېرې وي تجارتا د تجارت حاضرتا یو بل سره حاضر تدیرونها بینکم چې راخلی تاسو د یو بل نه بینکم خپل منځ کې یعنې څنګه چې عام طور د دکاندارانو خلک په نغدو سودا کوي نو فلیس علیکم پس نشي په تاسو باندې جناح ګناه الله تکتبوها دا چې تاسو یې ولیکئ یعنې لیکلو ته بیا ضرورت نشته دی الله تکتبوه دا چې وینه لیکئ واشهدو او دا رنګې ګواهانو نسئ اذا تبایاتم هر کله چې تاسو سودا کوئ ولا یضار کاتب او دا رنګې تکلیف په نشي رسولی کېدی دغه لیکونکي ته ولا شهید او نه ګواه ته دی به هم تنګولی کېږي به نه
وان تفعلوا کشرتا صدا کارو کو نو فإنه فسوق بكم پس دا به ګناوي پتا سو باندې کچری لیکون کی تا یا غوا ته تکلیف ورسو لکه عام طور خلک چې بیا دا غوي سره نه لګي کوي او نه لګي ور سره یو سبل سن الله وی دا ګنا بیا پتا سو دی واتقوا الله یریګه د الله نه ويعلمكم الله الله تاسو ته په درکوي تعلیم درکوي والله بكل شيء عليم الله په هر څه باندې پوه دی صدق الله مولانا العظیم